هغه جسد جنت ته نه داخلیږي چې په حرامو باندې واده کړي، خېټې کړي، غوښه یې کړي، حرامو باندې ذات شوی، دا جسد الله جنت ته نه داخلي. نمایه کړي مخکې ډنګر اوس پنډ شو، که چیرې دغه پنډوالي دا غوښه دا وازګه دا وینه ده د حرامو زیاته کړې وه، قطعا دا جسد جنت ته نشي داخلی. موږ څه کوو؟ زموږ کاروبارو ته موږ دین په لمانځي کې به لرلي، موږ دین په عبادت کې به لرلي، نور که رواج کوم، که یتیم مال خورم، که کونډه مې میراث بللې ده، که حرام مال ماته د ملا نه وایي، که نه بیا به زما و ملا خوا به دي. خدای دې خوا به دي که چې د قیامت په ورځ به بیا ورسره ونه وینو. دی دې الله تباه کړه. ته زما په حق خوا به دی، زه قطعا په خبرو کې د چا خیال نه ساتم. دا زما راواورئ چې د چا پر خپل رب توکل وي، هغه باید د هېچا خیال په حق کې ونه ساتي. که څوک زه حق وایم ستا اسلامي مقصد ده او الله دې ما ته سزا راکړي که ستا توهین او اهانت مقصد یې زه ستا توهین کوم، لیکن که مې ستا مقصد تا د بدو راګرځوم او ته زما نه خوابدي کېږې، دی دې الله خوابدي کړه چې د قیامت په ورځ هم ما او تا خدای نه کړي سره یو ځای. دی دې الله خوابدي کړه چې ته معامله په خپل سر کوې، که ما ټول حرامه ده، ته نه وایې یو لاره کې را جوړه ده. زه ستا د پلار مزدور یم چې تا ته به د حرامو لارې زه جوړوم؟ ته دومره رزل سړی چې په خپله د حرامو ځان نه ساتې، د پیسو د دولت په جوش کې راغلی، زما دین را خرابوې، زما علم را خرابوې، زما په دین کې د یهودو ملا زما څه جوړوي چې هغه په دین کې د مړو دپاره لاسوانه کول، زه به ستا دپاره لاسوانه کوم؟ داسې خلک ما ته راغلي، ما یو ورځ بېعزته کړي هم دي. عالم باید حق ووایي چې زه د دین فروش د ځانه جوړ کړم. د یهودو علماو یو عادت دا و چې د مړو د پیسهدارو دپاره به دین اړوي، د مسکینانو دپاره بس حد مجارد پر روان. لیکن کله چې د ماړه سړی یو زوی یو څوک وژلی و، یا دا لاره کې پیدا کوه دی ځینې وتلي دي په دې کې. دین د مسکینانو دپاره، عذاب د مسکینانو دپاره. دا علما د الله د زمانې صحبت کې دا معاشره تباه کړي. دا خبره باید که یو مولوي صاحب ما ته لاره راکړه وایي دا جایز دی، په لاس باندې ما ته خلک راغلي. ګورې دا خبره واورئ، دین د لانجو شی نه دی. موږ ته په زور دین راوړی دی که په رضا؟ څه جواب غواړم، په رضا به مې راوړی. نو ولې په دین کې لانجې کوي؟ په دین کې لانجې ولې کوئ؟ موږ تاسو وګورئ په ټول بهار ملکو کې مسلمان په دوکهباز مشهوره دی. دا زموږ لپاره سخت افسوس دی. په هندوستان کې یو کاروباري سړی ما ته ویل دی چې موږ سره هندوان معامله نه کوي، وایي دوکهباز دی. دا ما ته یو تاجر ویل. په چین کې یو زموږ د دغه علاقې تاجر دی، یا به خود د کوټې یا به د چمن وي یا به د یا به دا خوای د دغه علاقې چې تاجر د دغه ځای څخه تللی دی. هلته یو چینایي ښځې ایمان راوړی دی، دی ورته وایي ما ته پور راکړه. هغه چینایي ښځې خپل مور و پلار و قریبان ته زارۍ کوي چې دا زما مسلمان ورور دی، زه ضمانت کوم پور ورکړه. پور راوړي، دلته نمبرونه بندي، ځان پټوي. هغه چینایي ښځه بل چاته ژاړي، وایي زه اوس د خپل قریبانو پر دې مجبوره کړی یم چې دین پرېږده. په دین کې دا رقم دوکې شته. موږ دین داسې تعبیر کړی دی. ما مخکې هم درته وویل په هندوستان کې یو کس دی د رسول الله په صلی الله علیه وسلم په سیرت یې داسې کتاب لیکلی دی، داسې کتاب یې لیکلی سړی وګوري تل دی پر ماتېږي. د نبي علیه السلام په سیرت یو چا ورته ایمان ولې نه راوړی؟ وایي چې کله سیرت ته وګورم زړه مې راوغواړي چې ایمان راوړم، کله چې بازار ته راووځم د مسلمان معاملې ته وګورم چې په زندګي مې ایمان نه وراوړی شم. نن موږ اسلام دا رقم خراب کړی دی. الله دې موږ خراب کړي کوم کسان چې اسلام خراب کړي. ولې غلط تعبیروي؟ څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړا کړې ده، بغاره کړې دي د دغه دین د سلامتیا لپاره. ته د 100 روپو په عوض کې، د $1 په عوض کې، د 100 افغانۍ په عوض کې خپل دین پلورې، رب دې تباه کړه. مه کوئ د خدای لپاره. په اسلام کې سراسر عزت دی. هر هغه څوک چې اسلام بدناموي، اسلام نشي بدنامولی، خپل ځان به بدناموي. لہذا اصل مهم شی دا دی. زموږ دعا ولې نه قبلېږي؟ سراسر روژه را باندې راله، په روژه کې مې چغې و بغارې والې، د تهجد لمونځ به کوئ. 28 مې ټوله شپه روڼه کړل، پر 29 مې ټوله شپه روڼه کړل. ولاړم عیدګاه ته، الله اعلان کړی دی چې کوم کس عیدګاه ته رالي او حاضر و د فرشتو په حضور کې الله وایي تاسو ګواه اوسئ ما بخښلي دي. لیکن با هم کسان نه بخښل کېږي. ولې؟ هغه کسان چې جسد حرام وي، نسل حرام لقمه ولیدلي، کاروبار د حرام دا په دغه عیدګاه کې هم د مغفرت څخه الله محرومه پاتې دی. چاته ګټې څه پکې؟ الله دې ناراضه کوي، خدای جل جلاله دې خفه کوي، د جنت څخه جزا خلاص کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو دې عمل نه وکړي، اسلام دې بدنامه کړي. دا پیسې ته څه کوي؟ پیسې به عزت لپاره دي.
پیسې د اسلام د بنیاد د جوړولو لپاره دی د اسلام مه خرابوه. نو نبي علیه الصلاه والسلام حضرت سعد ته څه وایي؟ یا سعد اطب مطعمک، پاک خپل خوراک او څښاک دې پاک خپله دې دعا قبلې شه. د چا پیسو ته مه اړوه. ولې په بازارو کې غلا وسته؟ چا موټرسایکل نه درولې ولې بوځي؟ د دې خلکو پر خپل رب یقین نشته. دا بدګمانه دي په خپل رب باندې چې الله چې زه غلا نه وکړم ته ما کور ته رزق نه راولې. تاسو ولې زموږ په دغه علاقه کې پر یوه موټرسایکل باندې ځوان جان سړی په چړو ووالي شهید یې نه کړي؟ ولې د خدای بدبخت ته دومره د دنیا لالچ اخیستی، ته دومره د دنیا په پیسو په نشه کې غرق یې چې د 80,000 روپو لپاره د 1,00,000 روپو لپاره دي د یوه انسان قتل د مرغۍ برابر نه وبولئ. که چا یو مسلمان نه حق ووژي، قرآن دا وایي فکأنما قتل الناس جمیعا، لکه ټول انسانیت چې ختم کړي. دا کوم ګناه ده؟ تا نن د پیسو په خاطر باندې اچم وکړه؟ مه کوئ، د دنیا محبت مه کوئ. دا ټول هله کیږي چې موږ په زړو کې دنیا ته ځای ورکړو. موږ خپل ټول حاجتونه و دنیا ته وسپارو، الله ته وسپارو. صحابه به څه کول؟ موږ ته خو چې حاجت راپېسي ژاړو، کاروبار موږ ځان پانسي کړو. دا سړی د ډېر مشکلات د وجې ځان پانسي کې پیسې نه درلود، نیم نادي ماته سه. صحابه و څه کول؟ یو صحابي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته خپل حاجت بیانوي. د الله رسول یو 10 وخت 2 رکعته نفل وکړي، الله خپله ده. موږ د خدای سره رابطه قطع کړې ده، مخلوقو خواته ده. پر دنیا مې باور دی، پر پیسو مې باور دی، پر ډالر مې باور دی. الله به نور هم پر موږ باندې مشکلات زیاتوي. هر حاجت چې در پیښ شي، هر مشکل چې در پیښ شي، لومړی باید ته دا وکړې چې د الله حضور ته پیښ شه. الله پاک جل جلاله ته وایي الله ما ته دا مشکله پیښ شوې تېره اسانه کړه. الله تېره اسانه، الله به ضرور حل کوي. هېڅ مشکل به دې کې نشته. الله پاک جل جلاله خامخا. خو نن خبره دا ده زموږ افسوس